منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم أبو بكر رحيم الأمة الصديق لخير الخلق سيدنا محمد كان خير رفيق. وثانيهم هو الفاروق جل بعدله عمر بعهده أصبح الإسلام فوق الأرض ينتشر. وثالثهم أخو كرم وذو النورين عثمان. ورابعهم علي كم لأجل الدين قد أبلى إمام زاهد ورع وكرم وجهه المولى. سيرة الخلفاء منهج وضياء هديهم من ضلال سنة ووقاء. فأولهم الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما ګرانو لیدونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګه په تیر درس کې د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ د ابتدایي ژوند په باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات پورې بحث وکړي او هغه فضائل او مناقب چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه د په باره کې وتلي وو. هغه شیان مخکې درس کې ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر متعدد صحیح احادیث روایت شوي دي د حضرت عثمان سیدنا عثمان رضی الله مبارک چې دا جنتی دی. ځکه مونږ ویلي چې یو خو عام حدیث چې ټولو خلکو اورېدلی عشره مبشره د هغې نه علاوه رسول الله صلی الله علیه وسلم تقریبا امام بخاري امام مسلم امام ترمذي چې کوم صحیح احادیث را نقل کړي دي د هغې نه مونږ په تیر درس کې دا ثابت کړه چې سیدنا عثمان رضی الله عنه د عشره مبشره د جملې نه دی او دریم خلیفه دی او په مسلمانانو کې اول درجه د ابوبکر صدیق و، د هغې نه وروسته د حضرت عمر و او د هغې نه وروسته د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه درجه و. امت په دې باندې اتفاق لري. نو دا شیان موږ مخکې دا ټول هغه ویلې. نن انشاءالله د حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه باقی ژوند ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات نه بعد اشاره کوو. همداسې وړاندې انشاءالله ځو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله زندګۍ کې په خپل ژوند کې خصوصا د تبوک په غزا کې د حضرت سیدنا عثمان رضی الله عنه په باره کې د امام بخاري صحیح احادیث موږ مخکې وړاندې کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې حضرت عثمان د تبوک د غزا په باره کې څومره قرباني ورکړه څومره مالی امداد یې وکړ په هغې باره کې د صحیح احادیثو په رڼا کې دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دې نه بعد چې عثمان هر قسم کار وکړي د تاوان نه رسي. نو بالکل یې د جنت زیری شو. د بالکل اعمال چې انسان طبیعي خبره ده، د یو خبرې ته باید سړي فکري چې انسان نه ګناه کېږي. صرف انبیا علیه السلام چې کوم دي هغه معصوم دي، نور انسانان د غلطي کېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې عثمان چې د دې نه وروسته د دې نه بعد چې کوم کارونه کوي هغه ورته ضرر نه رسي. نیک کارونه خو طبیعي خبره ده، خو هغه کوم غلط کار یا داسې کار چې هغه ښه نه وي، بد یي، ګناه یي، که هغه هم ترې نه وشي نو الله پاک د
دغه قربانۍ په وجه چې د تبوک په غزا کې وکړله دې په وجه به الله عز وجل دا نور ګناهونه ورته تر اخره پورې معافوي. نو ځکه د ده په باره کې باقاعده دا خبره ټولو صحابه کرامو حس کړې وه چې د هغه یو د هغه کسان نه دی چې الله عز وجل د ټول شیان ګناه کوي او بخي او مغفرت ورته کوي. نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د هغه د وفات په ورځ باندې مسلمانانو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق د اول خلیفه په حیث وټاکلو. نو بیا د خلیفه شو دا نور اعلان دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وخت کې سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ د حضرت ابوبکر صدیق د نږدې مشاورینو د جملې نه و. لکه د ابوبکر صدیق په وخت کې موږ او تاسو خیالي دا اوس حکومتونه چې کوم یو دي دا خلک ډېر پراخه شوي، هغې کې صدر اعظم وي، صدر یې د هغه لاندې کابینه یې، وزیران یې، رئیسان یې، معینان یې، څه ډېر لانجه یې اوس پکې. او په هغې وخت کې به معمولا اصولا داسې خبره وه چې صدر به یا به پاچا به یو وزیر لرلو. دا وزیر چې موږ او تاسو وایو دا اصلا داسې دی لکه اوس صدر اعظم په شان باندې. هغې وخت کې معمولا په مسلمانانو کې خلیفه به او په نور ملکونو کې به پاچا و. نو پاچا به یو وزیر لرلو، دغه وزیر به اصل صدر اعظم و، د هغه لاندې به نور ډېر کسانو کار کول، وظیفې به یې ورکولې. دغسې د جنګ وزیر بیل جنګ وزیر به ورته وي. هغه مطلب دا چې پوج هغه چې کوم یو دی لکه اوس وزارت دفاع، دغسې پولیسو مشر چې هغه لکه وزیر داخله، دغسې د خراج او د هغه مالیې هغه چې کوم یو بیت المال هغه به اوس لکه وزیر مالیه. دغسې د معارف هر کومه ساحه چې دا اوس کوم موږ وزارتونه لرو دا په هغې وخت کې د وزارتو په نامه نه یادېدل، صرف محکمې به وي، ادارې به وي. نو اوس وخت کې به مکمل وزارتونه ورته ویل کېږي. نو په هغې وخت کې د ابوبکر صدیق په وخت کې حضرت عمر فاروق لکه وزیر اعظم غوندې و، وزیر یې و لکه عینا هغه کې، او نږدې مشاور د حضرت ابوبکر صدیق چې و هغه حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنه. یعنې دیم په د ابوبکر صدیق چون ابوبکر صدیق اوله درجه سړی و په امت کې، دویم حضرت عمر و، دریم پکې دی و. نو دی په د حضرت عمر نه وروسته دا اکثره وختونو کې به چې څه مشوره راتله، په مشوره کې به زیات وخت به د سیدنا عثمان رضی الله عنه خبره تقریبا ټولو منل. هغه شورا چې کوم یو شورا کې خو ډېر کسانو، خو چې کله به حضرت عثمان چې کوم خبره وکړه د ابوبکر صدیق په وخت کې، نو تقریبا هغه به د منلو وړ هغه به منل کېدله. تقریبا د والیانو په مقررتو کې، د مانعینو د زکات په مسله کې، د مرتدانو په مسله کې، دا نور چې کوم یو، نو حضرت عمر او حضرت ابوبکر صدیق ډېر نرم و. حضرت عمر چې و دا سخت و، نو دواړه سره کړي. نو خپل حضرت عثمان هم د دوی سره په مسایلو کې شریکېدل او ګډ کېدل. د حضرت عثمان رضی الله د هغه په باره کې راځي چې د ابوبکر صدیق په وخت کې وچکالي شو، باران کم شو، قحطي راغله، د غلې او د دانې د ډېرو شیانو مشکلات پیښ شو. نو دا خلک ډېر زیات ورخطا شو. چې کله ورخطا شو نو ابوبکر صدیق ته راغله، ورته ویل چې امیر المؤمنین موږ خو بیخي هغه یو بیخي غلم نشته، دانم نشته او شیان نشته، نو څه به کوو؟ نو سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله ورته ویل چې نن ماښام پورې تاسو صبر وکړئ، انشاء الله الله عز وجل به ستاسو لار خلاصه کړي، تاسو دپاره به پراخي او هغه راولي. دا لکه ابوبکر صدیق دا لکه کرامت په شکل یو داسې یو خبره ترې ووتله چې نن تر ماښامه پورې تاسو صبر وکړئ، انشاء الله ستاسو مشکل به الله پاک حل کړي. ماښام چې شو، ماښام کې د سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ یو کاروان د شام د طرف نه راغی چې 100 اوښان په غلو په خوراکي شیانو بار. ټول دا 100 اوښان چې کوم ټول خوراکي مواد لکه وړه غوړي او پرزنده نور شیان چې په هغې وخت کې زیتون او تیل او دا شیان دوی راوړل. چې کله ماښام راورسېدل او بس دا کاروان ټول 100 کاروان راغی، د 100 اوښانو کاروان دا راغی او د حضرت عثمان هغه د تجارت لپاره چې کوم سرای جوړ کړی، هغې وخت کې سرایونه و، اوس هم سرایونه دي، خلک د منډۍ کې سرایونه لري، په هغې کې ګودامونه په دې ګودامو کې شیان کې دي. نو ده چې په سرای کې کوم ګودامونه، هغې ګودامونه د 100 اوښانه راغله او هلته تش کړه، خالي کړه. نو دلته د غلې د تجاران چې کوم یو دي، لکه د موږ د منډیو کې چې مارکیټونو کې چې غټ غټ ډیلران ورته ویل کېږي چې دا د خوراکي موادو کوم یو دي، هغه راغله. نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته دروازه وټکوله او چې هغه ورته دروازه خلاصه کړه، موږ خبر شوي وو چې تاسو نن غله را رسېدلې ده، نو تاسو موږ په دې باره کې خبرې در سره کوو. نو ویل چې دا د هغه خوراکي موادو کوم غټ هغه چې و خریداران، موږ او تاسو عام خلک ورته عمده فروشان وایي چې غټ غټ تجاران ملکي، یو خو بیرون
نه راوړي یو په داخل کې نور واړه خلک دي چې هغه اخلي هغه هم د پروشاني بیا هغه په دې دکاندارانو په دې خلکو ویش لګ چاته 100 چاته 100 چاته 10 ورکوي نو دا خلک راغله چې دا کوم یو غټ ډیلرانو کوي چې هم د پروشانو نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راغله چې موږ سره دا غلط کوم دا په موږ باندې خرڅ کې نو حضرت عثمان ورته وی چې او سید غلا ماته را رسیدلې ده خو تاسو ماته څومره نفع او ګټه راکوي یعنی ګټه به 100% راکوي چې په 100% ګټه باندې تاسو دا شی اخلي ما خو را رسول په کور کې پروت دی نو کور ته رسول ګودام کې چولو نو یو سړی ورته ویل چې بس 100% به تاسو درکوي چې نه لګ ډیره به ورته 10% شو به 10% باندې نه دا لګا ده بس به 40% شو 40% به دا لګا ده 50% شو 50% به دا لګا ده زه ډیره ګټه غواړم نو 50% نه اخواته نور دا هم د پروشان چې کوم یو ورته وی چې مونږ سره خو د دې نور گنجائش نشته چې استاد دې نور درکو ځکه مونږ چې مونږ دونه ګټ درکو نو مونږ ته چې پاتې کې دا خو زه شو لکه او کته ډیره ګټه اخلي خو بیا مجبوري مونږ دا شی همدا چې قیمته په بازار کې خرڅ کو نو چې قیمت هم خرڅ کړي نو بیا خلکو ته دا مشکل پیږي نو حضرت عثمان سي ورته چې نه ماته د دینه ډیره ګټه څوک را کوي نو ځکه نه تاسو ته نه درکوم نو غیر حیران شو چې دا څه خبره ده نو ورته چې اخر خدا سړی موږ ته دا څوک دی چې استاد دې موږ د دینه خو بازار کې هیڅ ګټه نشي کېدلی چې دینه سړی ډیر وخلی نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې الله عزوجل ماته د دینه ډیره زیاته ګټه را کوي تاسو کومه ګټه را کوي دا ګټه او د هغه ګټه هیڅ تصور نه کیږي دومره ډیره ګټه ده زه د خپل سلو خان کاروان چې کوم راغله د ټول د دې غریب او فقیر او نادار مسلمانان د پر صدقه ټول د الله پاک په خاطر ورکوم نو الله عزوجل خو قران عظیم شان کې وایي چې هغه څوک چې الله په لار کې نفقه کوي کمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء الله پاک فرمایي چې څوک د صدقې مثال د شه دی لکه یو دانه چې څوک خیرات کی هغه چې پزمکه کې واچي هغه به راشن کیږي هغه به هغه کوي ډنډري کوي دو څنګه کوي و څنګه ارب څنګه کې د غنم مکمل وږي هغه وږي کې سل دانې نه سل چې و یو دانې نش و وږي جو شو په ار وږي سل دانې شنو سل دانې وسو چند نشو به وایي چې والله يضاعف لمن يشاء الله پاک چاته خوښ شي نو دینم زیاتې چې څونه الله پاک را دی په لکونو په میلیونونو باندې څومره چې د انسان اخلاص زیاتېږي په هغه اندازه الله پاک اجر ثواب ورکوي حضرت عثمان ورته وی دغه خبر نو بس خلک حیران شوم د چې لاړ نو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د سلو خان ټول د ابوبکر صدیق په مشوره باندې به چې څنګه لازم امغه چې په خلکو کې دا صدقه کړه نو اصلا د حضرت عثمان د اسلام په خاطر د مسلمانانو په خاطر چې کوم یو الله پاک مال ورکړي او د مال دغه څه په دې شکل باندې کول کول د په باره کې راځي او حدیث امام طبرانی رحمت الله امام بیهقی دواړو را نقل کړی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه او قصه واقعه ما ته را پیاد شو وایي چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته راغی او بیبیانو نه پوښتنه وکړه چې موږ په کور کې څه شته ورته چې نه کور کې خو څه نشته نو ټول له پوښتنه وکړه چا سره نو بس لاړو جماعت مسجد ته لاړو مسجد ته چې لاړو نو په لمانځه باندې ودرېد د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسنونه طریقه دا ده چې هر مسلمان ته کوم مشکل پیدا شي نو د الله پاک ته ودرېږي لمونځ دې وکړي دعا دې وکړي نو الله پاک مشکل ان شاء الله حل کوي خصوصا لمونځ کوم یو د ټولو شانو دوا ده نو ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې ودرېدل په دې وخت کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل کور کې ولې په دسترخوان باندې ناسو چې دا شیان ولید نو یو دلې په ذهن کې دا خبره وګرځدله چې الله پاک ذهن کې ورواچوله چې اوس به رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه یې زه خو دلته ښه درستخان ته ناست یم خوراکونه شته دی پکې نو هغه به څه حال یې نه داسې به د درستخان نه راجګ شو راغی راسن د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته او د بیبیانو نه پوښتنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چیرې دی هغه ورته چې هغه جومات کې دی کور کې څه شته که نشته د خوراک چې هغه ورته هېڅ شی نشته بس نور پوښتنه ونه کړم د راسن لاړلو کور ته او په کور کې چې کوم شیان د هغه دپاره لازم و هغه ټول راټول کړه او سراسن یې راوړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته هلته یې کېښول هغه کې همغه بوری یا بوجۍ هر څه کې چې و دی ورته کېښ ورته ویل چې بس ایسته لاړو بېرته واپس چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم لمانځه نه فارغ شو راغی نو چې ویل ده چې ګوري چې د خوراکي موادو شیان هلته ایښي دي نو ویل دا چا راوړه وی چې حضرت عثمان رضی الله عنه راوړه نو هغه ته ډېرې دعاګانې وکړه ډېر هغې ورته وکړه دغسې تاسو لیدلي چې دا
څول هغه دي نو د په خپل کور کې ښه ډوډۍ خوړله او خرابه ډوډۍ خوړل. معمولا زیات روایت داسې راغلی چې په کور کې به د زیتون غوړي او څه هغه شیان چې کوم یو دا ډوډۍ او دا شیان به خوړل. خو میلمانه به چې کله ورته راغله هغوی ته به ښه مکلفه ښه ډوډۍ ورکوله. میلمنو به ډېر زیات قدر ساتلو او د میلمنو سره کله هم ډوډۍ نه خوړله، ځکه هغوی ته چې کومه ډوډۍ ورکوله دا د ځان دپاره هغه نه کوله، نو چې دا خو مکلفه ډوډۍ دا باید زه ونه خورم. نو خپل کور کې به سرکه د زیتون غوړي او ډوډۍ هغه د وربشو د دې شی د ډوډۍ به خوړل، بس زیتون تیل وربش ډوډۍ او هغه چې کله به هغه و پسله سره سرکه دا به سره ځکه دغه به د خوراک و. نور او میلمنو ته به ښه خوراکونه ورکول. نو د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق په زمانه کې د حضرت د سیدنا عثمان د تعامل دغسې و چې هغه بالکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مهم صحابي د شان سره مناسب. بیا چې کله حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شو، د هغه د وفات نه وروسته سیدنا عمر فاروق خلیفه شو. نو د خلافت په وخت کې بیا داسې شو چې ابوبکر صدیق خو مخکې چې و حضرت عمر په اصطلاح سره وزیر و، بیا حضرت عثمان چې و دا ارشد مشاور چې موږ تاسو په دغه کې ورته وایو غټ مشاور و. د هغې نه وروسته چې کله ابوبکر صدیق سیدنا ابوبکر صدیق وفات شو نو بیا حضرت عمر خلیفه شو، نو بیا حضرت عثمان د وزارت چارې مخ بیولې لکه حضرت عمر چې د ابوبکر صدیق په وخت کې بولې دغسې. دلته هم یو مسله داسې شوه چې حضرت عمر خو د سخت مزاج خاوند و، نو د ابوبکر صدیق سره یو ځای خلافت اعتدال ته راغی، نرم او سخت سره یو ځای کې اعتدال ته راځي. نو دلته چې کله حضرت عمر خلیفه شو د خو سخت مزاج او سخت او سختګیر و، نو حضرت عثمان ورسره یو ځای شو، نو د حضرت عمر سختی د حضرت عثمان په نرمۍ سره برابر شه، اعتدال ته کارونه راورسېده. نو د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې په وخت کې حضرت عثمان چې کوم یو دا د وزیر حیثیت لرلو او د په اصطلاح سره ام وزیر لکه وزیر موږ ته صدر اعظم یا لومړی وزیر چې ورته وایو داسې حیثیت او داسې هغه لرلو، او د په کارونو کې تر اخره پورې به هر مسله کې ورسره په شورا غړی خو د شورا په غړو کې مهم غړی و. کومه خبره به چې په شورا کې حضرت عثمان وکړه نو د خبره به دومره قابل اعتماد او باوري و، د خلکو به اعتماد ور باندې و چې بس د خبره صحیح ده. نو هغه خبره به تقریبا ټول شورا فیصله کړه او بس وړاندې به د هغې سره مخکې تلل. په آخر کې چې کله حضرت عمر رضی الله عنه د ابو لؤلؤ د خوانه زخمی شو، نو د زخم ته ډاکټر وغوښتو طبیب، هغه چې راغی هغه ویلې شودې ورکړي، شودې وڅښلې د نامل لاندې په دې ځای کې لګېدلی و، نو هغه شودې بیرته ترېنه راووتې چې راووتې نو بس هغه طبیب د خلکو ته ورته وایي چې د جوړېدل ممکن نه دي. هغې وخت خو دا مشکلات اوس خو دا مشکل هېڅ نه وي، اوس خو تقریبا طبابت شته او بس دستي ګنډلي جراحي او دا شیان ټول کېږي، خو هغې اوس هم داسې امراض شته دا اوس چې دوای نه وي، دا هر وخت کې الله پاک جدا جدا یو هغه هر وخت کې داسې یو مرض یو داسې ناروغي پیدا شي چې د هغې هېڅ علاج نه ده. اوس چې کوم وایروسي امراض دا اوس کورونا چې کوم دا موږ چې په دې ورځو کې د کورونا ډېر غټ هغه د ټوله دنیا کې یو غټ مصیبت پیښ کړی دی، هغې وجه دا ده چې دا اوس هم د دې دوا نشته سره د دې چې دنیا دومره مودرنه شوې، دومره نوې شوې، دومره غورې دربې دا ساینس او ډاکټرانو طب دا کوي چې داسې دی او داسې دی، خو آخر د یو داسې شي په مقابل کې چې په سترګو نه لیدل کېږي، داسې یو شي په مقابل کې چې په دې بازاري میکروسکوپ نه لیدل کېږي، او دا شی هم ژوندی شی نه دی بلکې ډي ان اے یا ار ان اے وړوکی شی دی، یعنې هېڅ ژوندی نه دی، ځکه خو د دې باندې دوا اثر نه کوي، دا دی ژوندی نه شی به مړ کړي. نو یو وړوکی شی چې په دې سترګو هم نه ښکاري، میکروسکوپ هم نه ښکاري، دې دپاره غټ میکروسکوپ ښکاري چې یو شی 1 ملیون چنده غټ کړي، داسې شي اوس مصیبت په دې دنیا کې کړی خو دوا یې نشته. دغسې په هر زمانه کې داسې مختلف امراض او دا شیان پیدا کېږي چې د هغې علاج نه وي. نو حضرت عمر رضی الله عنه چې کله پوه شو نو چې طبیب ویل چې جوړېدو امکانات کم دي، نو خلکو درخواست وکړي حضرت عمر فاروق ته چې امیر المؤمنین که تاسو داسې وکړئ یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان باندې یا د حضرت ابوبکر صدیق په شان باندې تاسو موږ ته یو سړی انتخاب کړئ نو دا به ډېر ښه. موږ محدثینو موږ مفسرینو کرامو او زموږ د سیرت امامانو یو خبره لیکلې چې د اسلام په دې
ټاکنیز پروسه کې مختلف هغه کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روش اختیار کو، حضرت ابوبکر صدیق بل روش اختیار کې، حضرت عمر بل روش اختیار کې، حضرت عثمان بل روش اختیار کې. دغه شی دا د دې په خاطر باندې چې د مسلمانانو لپاره د لارې خلاص شي. یو روش کامیاب وو هغه نه کار وکړي، بل حالات شرایط فرق لري، د شرایطو په فرق باندې هغه د شریعت احکام فرق کوي. نو که هر شرایط راته نو تاسو لپاره اصول به موجود وي چې او اصول به د سنت مطابق علیکم بالسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین. ما مخکې ویل چې دا امام ابو داود امام ترمذی رحمت الله علیه حدیث را نقل کړی دی چې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت او د خلفاء راشدینو په سنت باندې عمل وکړئ. نو خلفاء راشدینو په خپل وخت کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وخت کې داسې طریقه اختیار کړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک نامزد نه کوي بيخي، او بیا چې ابوبکر صدیق راغی ابوبکر صدیق او سړی نامزد کې. حضرت عمر فاروق د دې په خاطر چې آینده کې مسلمانانو ته لاره خلاصه یې داسې یو طریقه هغه جوړه کړه چې هغه وسنجول چې په دې امت کې ډیر مهم کسان کوم یو کسان دي، ډیر مهم او ممتاز کسان او په درجه کې د ټولو نه افضل کسان. نو حضرت عمر فاروق داسې کسان انتخاب کړ چې هغه عشره مبشره کې شامل، یعنی داسې کسان چې د جنت زیری ورکړل شو. د جنت زیری چې چاته ورکړی شي معنی دا شو چې د شخصیت دومره عالی درجې ته رسېدلی چې دته الله پاک جنت ورکوي او په دنیا کې دا خبره ورته کړې ده چې ته به جنتي یې. نو دې نه معلومه شو چې دې شخصیت ډېر اوچت دی. نو ځکه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عشره مبشره کې کسان انتخاب کړه شپږ، چې دغه شپږ کسان دي. د عشره مبشره په دې لیست کې درې کسان وفات شوي وو. یو خو حضرت ابوبکر صدیق وفات شو، بل عبیده بن جراح رضی الله عنه وفات شو، بل ابوبکر صدیق وفات شو. حضرت عمر هم خو اسیم د مرګ په حال کې نو درې تنه منفي کوي، درې تنه منفي کې وفات شو. وو کې یو صحابي حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ هم موجود وو، دا مشره مشترک وو. عبیده بن جراح ابوبکر صدیق وفات شو، حضرت عمر د وفات په درشل کې وو. نو درې تنه کم کې وو کې نو وفات شو کې شپږ حضرت عمر فاروق انتخاب کړ. وم صحابي حضرت سعید بن زید عشره مبشره د انتخاب نه کې. دې اصلي وجه څه و چې دا یو عشره مبشره پرېخو، هغه وجه دا و چې حضرت سعید بن زید د حضرت عمر فاروق او خو مونږ مخکې د حضرت عمر د هغه په باره کې چې کله حضرت عمر مسلمانانو د اسلام راوړو الته مون خبره کړې و چې کله حضرت عمر د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شهادت او په وجلو پسې وته نو نعیم بن عبد الله نحام ور سره مخامخ شو. هغه ورته ویل چې چیرې زه داسې کار کوم، هغه ورته وی ظالمه د خدای الته دی خور او اوخه د مسلمانان شوی دي او ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې هغه څه کم هغه نه دی، هغه بني هاشم او بني مطلب دی، هغه دفاع کوي. هم د شلاړو راسن دي خپل خور کړه او فاطمه د خور و هغه دغه سعید بن زید هغه خاوند او سعید بن زید یو د عشره مبشره نه دي. نو حضرت عمر صرف د خپل اوخه سعید بن زید عشره مبشره په دې خاطر انتخاب نه کړي، د اوخه دې په خاطر انتخاب نه کړي. نو دومره حضرت عمر ډیر زیات هغه کولو چې داسې شی ونه شي چې ما خاندان په دې خلکو مسلط شي. نو ځکه بیخي دې نه وستلو. عبد الله بن عمر چې په صحابه کې ډیر ممتاز درجه خاوندو، هغه صرف په شورا کې کېنستلو اجازه ورکړي چې تبه کېله خو د خلافت حق ته نشته چې د خلیفہ انتخاب کړي. ورته ویل چې دا په شورا کې کینې ځکه عمده سړی دی، خو دی به نه کوي د خلافت لپاره به دا نه انتخاب وي، بلکې دی به صرف اندونه شي چې په شورا کې کبل فرض د چې وخت راغی درې یو طرف شو درې بل طرف شو. نو عبد الله بن عمر چې هر طرف ودرېد د څلور بچی استمه هغه طرف خلیفہ شي، صرف اندونه هغه ور کړو. او سعید بن زید نو ایسوانه خستو چې دا دي ځکه چې دا دي د اوخه کې دا مشکل پیدا کړ. نو هغه دومره دقیق دي مسایلو ته متوجه. نو حضرت عمر فاروق شپږ کسان دې لپاره انتخاب کړ، ټول عشره مبشره شپږ واړه، حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه، حضرت زبیر رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه او حضرت علی کرم الله وجهه. دا شپږ واړه چې کوم یو عبدالرحمن بن عوف، دا شپږ واړه عشره مبشره د کمزوري خلک نه و، د خلک انتخاب کړي وو چې هغه تر ټولو ډیر عمده رسیدلی پاکباز د الله پاک نویریدونکي او تقوا او هر چې الله پاک چاته د جنت زیره دنیا کې ورکړي. تاسو فکر وکړئ چې
نو داسې نه وه لکه دا زموږ ډاکوانو د غلو په شان باندې، نه هغه بالکل پاک باز و صحیح خلک وو. نو په اوس وخت کې چې کوم مشران دي یا رئیس جمهور یا بل څوک هغه چې کله انتخابي خلک باید بالکل وګوري چې په دې ټولو خلکو کې صادق او رازباز او امین او پاک سړی کومه دی هغه به انتخاب کړي، نه چې داسې غل رشوتخور او رهزن او ډاکو او د خلکو په هغه باندې تیری کوونکی تجاوز کوونکی او د قومي عصبیت او د قومي هغه دپاره تعصب دپاره کار کوونکی داسې خلک باید رانولي. دا د دې مسؤلیت دی، د قیامت په ورځ به الله جل په دې باره کې پوښتنه ترې نه کوي. داسې عادي خبره نه ده. دا حکومت چې کوم یو دی خلکو ته خو خوند ورکوي، په چوکۍ ناست دي، خو د قیامت په ورځ الله اجلو ته به د دوی کار ډېر سخت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د مسلمانانو امیر شو، مشر شو یا واک ورته وسپارلی شو او د خپلو لاندې خلکو خیال نه ساتي، د هغوی خیرخواهي نه غواړي، نو دی به د جنت بوی به هم دته نصیب نشي. حال دا چې د جنت بوی 1500 کاله مخکې محسوسیږي، 1500 کاله وړاندې، نو دې سړي ته به دا بوی هم په نصیب نشي. څوک د مسلمانانو واکدار شي، واکوال شي، مشر شي او هغه به د خپلو خلکو غم نه خوري، بلکې خپل ګېډې د خپل پیسو د خپل غلا غم ورسره وي. دغه چې دا چوکۍ خو خوږه ده، خو د دې چوکۍ غم ډېر دی. ابو ذر غفاري رضی الله عنه په باره کې راځي روایت دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی چې رسول الله تا خو ټول خلکو ته وظیفې او هغه ورکړلې، ما ته یې وظیفه راکړه. نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې ابو ذر ته کمزوری یې او دا چوکۍ چې دا ډېر زیات مشکلات لري، په دنیا کې خوږه ده، په دنیا کې خوشحالي ده، خو په آخرت کې پښیماني ده. دنیا کې خوشحالي ده خو په آخرت کې پښیماني ده. بیا به هلته توبې وباسي چې کاش کې نه وی شوی. بل حدیث شریف کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو کس د 2 کسانو مشري وکړه او د 2 کسانو قضاوت په لاس کې ورکړي، نو د قیامت په ورځ به لاس تړلی هغه د قیامت میدان ته را رواني چې تر څو خلاص شوی حساب یې نه ورکړی، تر هغه به لاسونه شاته تړلي. تاسو فکر وکړئ، دا زموږ چارواکو ته فکر وکړئ چې په کومه لار روان دي، کوم کارونه کوي، د قیامت په ورځ به څه کېږي، دې حساب به څنګه ورکوي. لږ دې دا خلک زما خبرې اوري، دا چارواکي دا خبره دې لږ غور وکړي چې د قیامت ورځ را روانه ده. د قیامت په ورځ به نه دا واسطې چلیږي، نه دا پیسې چلیږي، نه دا نزدېکت چلیږي، نه پښتون چلیږي، نه تاجک چلیږي، نه ازبک چلیږي، هېڅوک به درد نه خوري. دا تاسو چې نن کومې واسطې لرئ، دا واسطې په هغې ورځ به ټولې په خپل غم کې ککړي، دا به ټول په خپل غم کې کړلي، دوی به لاسونه به د قیامت په ورځ تړلي، د وهلو د ټکول لاندې به. ما درته مخکې ویل امام مسلم رحمت الله علیه یو حدیث را نقل کړی چې د قیامت په ورځ به سختي دومره ډېره وي چې حضرت سیدنا ابراهیم خلیل الله هغه به ویل داسې په ګونډو شي، الله پاک ته وایي چې الله غیر د ځانه دی بل چا هغه نه غواړم. نو تاسو فکر وکړئ، تاسو او د سیدنا ابراهیم علیه السلام درجې ته فکر وکړئ. همدې روایت کې راغلي سیدنا عیسی علیه السلام دا څومره مرتبې والا خاوند دی، دا به ویل داسې په ګونډو شي، داسې به کیني، الله ته به وایي چې الله صرف د نفس خیر غواړم، د خپل مور بیبي مریم خیر هم نه غواړم، هغه خپل کار به کوي. نو تاسو فکر کوئ په هغه ورځ به زموږ چارواکي دا زموږ خلک به څه کوي. لږ دغه تصور په کار دی د قیامت چې موږ هغه ورځ کې د الله پاک سره وړاندې کېږو. دا څه چې نن کوو دې به رانه زره سوال کېږي، نو بیا به څه کوو؟ نه پیسې پکارېږي، نه ډالر پکارېږي، نه مقام پکارېږي، نه د امریکا او نه د روس او نه د بل چا هغه سرپرستي پکارېږي. بس ته به یې او الله به یې، هلته بیا د ذرې پوښتنه د نه کېږي. بیا به څه کوې؟ دا کوم اعمال چې تا کړي خدای خبر دی، دې غلاګانو په موجودیت کې دا کله قبلېږي؟ بیا چې قبول شوي هغه به ستانه ټول لاړ شي. بیا به د خلکو ګناهونه چې تا ته نه رشوت اخیستی، ډاکه دې کړی، د هغوی ګناهونه ستا په اوږه پراته وي. دې ته لږ توجه پکار ده. ځکه نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا احساس درلودلو، دا احساس لرلو چې د قیامت په ورځ دغسې پوښتنه کېږي، نو ځکه یې داسې کسان انتخاب کړه چې به د ټول امت کې تر هغو غټ او بالاترین خلک نه. نو دا 6 کسان حضرت عثمان رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه، حضرت سعد بن ابي وقاص، حضرت طلحه او زبیر، دا 6 کسان اشرو مبشرو کې چې کوم د انتخاب. حضرت سعید بن زید ځکه انتخاب نه کړي چې د اوخیو چې دا شک چاته پیدا نشي، ولا پلان کې خپلوان مقرر کړی دی، دا شورا انتخاب کړه. بیا چې کله انتخاب شو، نو حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ ګوره دې ته فکر وکړي، حضرت
حضرت صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ چې د بل علاقې خلک وو سړی او مسافر وو خپل د قریش او د خلکو نه وو هغه ته د امامت وظیفه ورکړه چې ګوره دا 3 ورځې دوی خلکو ته وخت ورکړي چې 3 ورځې به تاسو نه خلیفہ انتخابوي په دې شپږو اشاره او مشره او اشاره او مشره وکي هیڅ چاته اجازه ورنکړه چې د امامت وکي ځکه نه چې د امامت وکي خلکو ته به سپیکر کوي چې بس دغه همدا سید همدا مشر دی نو د دینه مغل چې بالکل صفا د انتخاب د چې صفا وشي چې هیڅ شک پکې نه نو حضرت صہیب رومي رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې صہیب ته به دا 3 ورځې چې څو نوې خلیفہ انتخابيږي امامت ستا په غاړه دا به کوي ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنہ چې د انصار مشهور صحابي او د په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د احد په غزا کې د جنت زیره ورکړو ورته ویل چې یو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل وګم مبارک باندې کین ولو پاسې جګ نو چې کله جګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ابو طلحه ځان ته جنت واجب کې ابو طلحه حضرت مقداد بن الاسود رضی الله تعالی عنہ د 2 صحابه ته وظیفه ورکړه چې تاسو به د خپل کسانو سره دغه کور کې چې دوی کینی دا کوم کور کې چې شورا د شپږ کسان کینی او خلیفہ انتخابي نو په دوی به تاسو پیره کو هیڅوک به دوی ته نه پرېږدي چې دوی په آزاد ډول باندې خپل غور او خودو کې او په خپل منځونو کې یو سړی انتخاب کی په دې خاطر باندې چې د کې څه مشکل پیدا نشي نو دوی دواړه معذب کړي چې تاسو په کوم کور کې چې دوی کینی دغه کور حفاظت او ساتنه به تاسو کوي او صہیب رومي امامت ته وټاکلو چې دا شک پیدا نشي ولې شپږ کسانو کې امامت کې نو خلک اختیار امام دی امدادي دغه چې کله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهید شو او وفات شو او د دفن او هغه ارڅ خلاص شو نو د شپږ کسان راغله 2 روایتونه راغلي یو دا روایت راغلی چې د خلک د عائشه رضی الله عنها په کور کې کېنسته په اتاق کې یو روایت دا راغلی بل روایت دا راغلی چې بل فاطمه فهریه په نامه باندې یادېدله دې په کور کې کېنستله نو حضرت صہیب رومي خو امامت شروع کې چې کله حضرت عمر فاروق شهید شو نو د امامت باقاعده شروع کې د انتخاب ترڅو چې نوې انتخاب کیږي او حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله عنه او مقداد بن الاسود رضی الله عنه راغله د 500 کسانو سره د کور شاوخاته پیرو هغه ونیوله دروازه کې ودرېدل چې ودرې څوک را نشي او دلته هغه ونه کې ورنن نوزي نو صرف د شپږ کسان پرې خو شپږ کسانو کې حضرت طلحه بن عبید الله رضی الله عنه غیر حاضر و دا نو په دې ورځو کې چې کله حضرت عمر هغه شو پیرونو نو د خو حاضر نو حضرت عبد الله بن عمر راغی نو شپږ کسان صرف داخل دی وتا کې نو طلحه بن عبید الله قاسم نو دلته چې کله کېنستل سره خبرې شروع شوې نو په خبرو کې دا یو خبره وشوله حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ د خلکو ته ورته ویلي چې تاسو د څه وکئ چې لږ دا کسان را کم کړئ د چې وکړه یو بل ته رایه ورکوي تاسو یو بل ته رایه ورکوي نو پته به ولګي چې دا څوک کېږي رایه چې کله دوی خپلو کې سره واچوله نو 2 کسان پکې راووته حضرت علي او حضرت عثمان دا باقي خلکو چې رایه کله ورکړې نو دغه ته ورکړي چې دوی ته ورکړلې نو دا 2 پکې د مشخص راووته عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه ویلې چې ګوره یو خبره زه به درته وکړم زه د خلافت د غنه لاس اخلم زه ځان خلیفہ کول نه غواړم او په دې ټولو کې وخیار او پوه سړی چې دا و کې دی هغه کې نو د ویل چې زه خو ځان نه انتخابوم او زه بيخي نه کوم نو چې کله دا خبره وکړه چې زه نه انتخابوم نو دا نور ټولو ورته ویل چې خیر د چې وکړه چې ځان نه انتخابوي نو دا خبره دغه ده چې دا ته په اصطلاح سره د دې انتخابي د موږ تاسو چې هغه ورته وایي انتخابي کمیسیون یا انتخابي هغه چې کوم یو دی انتخاب چې کوي څوک دا وظیفه ته بغاړه وخله نو حضرت عبدالرحمن بن عوف د الیکشن کمیشن یا د انتخابي کمیسیون مشر شو همدا ویل چې بس دا کار کوم سید دا ماته وسپاري نو بیا دا خبره ورته وکړه دوی ته چې تاسو خپل کې سره لګرای واچوي یو بلته چې تاسو کې دا یو 2 راوزي نو پته به ولګي نو بیا چې راي واچول شي حضرت عثمان او حضرت علي راووتل منځته چې دغه دواړه نورو کسانو دوی ته رای ورکړي بس دا نور خبره خلاص شو دوی دواړه اصلي نامزد کسان وسامدار شو حضرت علي او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ نو بس عبدالرحمن بن عوف ورته چې بس نور دا کار ماته پرې دي تاسو نو لاړ شئ کورونو ته زه به په دې خلکو چې بیرون څومره خلک دي د ټولو سره زه مشوره کوم او دا 3 ورځې وخت چې حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه موږ ته تعین کړی د 3 ورځې په اخر کې ان شاء الله به انتخاب خبره خلاص نو حضرت عبدالرحمن بن او داخله کې رخصت
ځای لاړ شي ټول کو هغه ته. بس دلته حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ بس د خلکو سره مشوره شروع کړه چې څومره مشران صحابه کرامو په مدینه کې دوی سره ټول سره اول وکتل. بیا د هغې نه وروسته چې نور کوم صحابه کرام هلته موجود دي هغوی سره حتی د مشهورو پوه ښځو سره هم مشوره وشوه. حتی یو روایت داسې راځي چې هلته چې په مدینه کې کوم غلامان اوسېدل هغوی سره مشوره وکړه. حتی د بیرون نه چې کوم میلمانه راتله د هغوی نه بیا هم پوښتنه کوله. خو داسې فکر وکړئ چې دا ټول خلک چې په هغې ساحه کې و د ټول سره یو ځل هغه وشوله مشوره وشوله او پوښتنه یې ترنه وکړه. نو زیاتو خلکو اکثریت چې کوم یو دی هغه حضرت عثمان رضی الله ته رایه ورکړه او څه کسانو ډېرو کسانو حضرت علي رضی الله تعالی عنه هم انتخاب کړه. خو د حضرت عثمان رایه په اصطلاح سره د حضرت علي کرم الله نه زیاته وه. نو په دې خاطر باندې کله چې هغه آخره شپه راغله آخره شپه چې راغله د چهارشنبې شپه، نو په دې شپه باندې حضرت علي کرم الله حضرت عبدالرحمن بن عوف مشران صحابه کرام چې دا کوم انتخاب دی وروغوښته بیا یو ځل وروغوښته ورسره کېناستو مشوره یې وکړه. د هغې نه وروسته حضرت علي کرم الله وجهه راوغوښتو. حضرت علي ته ورته وی چې ګوره علي که بالفرض تا زه انتخاب نه کم ته چا ته رایه ورکړې، تا په ځای که تا زه انتخاب نه کم ته چا ته رایه ورکړې؟ هغه ورته وی زه حضرت عثمان ته رایه ورکړم چې هغه د انتخاب. بیا دا ویله بس پرېښو. نور حضرت عثمان یې راوغوښتو بل ځای ته، هغه سره یې خبره وکړه چې که تا زه انتخاب نه کمه نو ته څوک انتخابوې، چا ته رایه ورکړې؟ هغه ورته چې ما رایه خو حضرت علي ته ده چې هغه د انتخاب شي. دې نه وروسته دته خو معلومات و چې د خلکو ډېره رایه چې دا حضرت عثمان ته ده او حضرت علي مقبل پر انتخاب نشي نو حضرت عثمان انتخابوي. نو ځکه چې دا شپه یې ټوله په همدې کې تېره کړله. چې کله تېره کړه نو سهار د مانځه وخت شو. سهار مانځه کې طبیعي خبره دا ده چې صهیب رومي رضی الله تعالی عنہ مخکې شو امامت یې وکړ. د امامت چې څنګه جمع خلاصه شوله د جمع د خلاصېدو نه وروسته حضرت عبدالرحمن بن عوف او دا خلک ټول خبر کړي و چې مسجد نبي ته په دې سهار مانځه کې راشي. ټول خلک را خبر کړي. نو جومات هم داسې زیچ ډک و د صحابه کرامو نه او هغې وخت جومات لوی شوی و. ځکه حضرت دا به مخکې وروسته انشاءالله درس کې راشي چې حضرت عثمان په خپله زمانه کې هم مسجد نبوي او هم مسجد الحرم دواړه یې پراخه کړه او توسعه ورکړه ډېره لویه کړه. نو دا مسجد هم داسې ځي چې د خلکو نه ډک و چې د سهار کې. نو چې لمونځ وسو جمع نه د سلام نه وروسته حضرت عبدالرحمن بن عوف پورته شو. چې پورته شو دا خبره یې لږ تفصیل وکړه چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ موږ شپږ کسان د خلافت دپاره انتخاب کړي وو چې په دیو کې یو کس تاسو انتخاب کې همغه امیر المؤمنین به همغه خلیفه به همغه. نو موږ داسې دا ترتیب ویل چې داسې ما د دې نه لاس واخیستو د خلافت د هغه نه او زه د په اصطلاح سره د انتخابي هغه مشر شوم. نو ما د ټولو خلکو سره مشوره وکړه، ټول خلکو نه مې رایه واخیستل، د هغوی معلومات وکړه. نو په دې ټولو کې سیدنا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ د اکثریت رایه او د اکثریت لرونکی و. نو بس حضرت عثمان ته ورته وی چې حضرت عثمان راجک شو. چې کله راجک شو وای درو الله چې ورکه ورته وی چې حضرت عثمان ته په درې شیانو ما سره بیعت کوي. یو دا چې د الله جل جلاله د کتاب مطابقت پکې، دویم دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابقت پکې، دریم دا چې د مخکې دوه خلیفګانو شیخین چې ورته ویل کېږي د دوی د طرز عمل د حکومت کوم طریقه چې په دغه طریقه به ته ځې. نو حضرت عثمان ورته چې بالکل زه د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د شیخینو په سنت او په طریقه باندې ستاسو سره بیعت کوم. بس بیعت وشو، حضرت عثمان مهنیسي خلیفه شو. نو دې نه دستي روایت صحیح روایت دا دی چې دې سره جخت حضرت علي راجک شو. د عبدالرحمن بن عوف نه دویم بیعت چا کړی دی د حضرت عثمان سره هغه حضرت علي کرم الله وجهه دی راجک شو. د بیعت وکړه ځکه مخکې نه تعهد ته نه اخیستل شوی او هغوی بالکل یو بل ته قانع وو. ځکه چې دته به ورچې که ته خلیفه نه شې نو څوک دی؟ هغه ورته حضرت عثمان. حضرت عثمان یې پوښتنه وکړه ته خلیفه نه شې څوک وي؟ حضرت علي وایي. دغسې یو بل ته ځینې خلکو په دې باره کې غلط روایت را نقل کړي دي چې هغه ټول غلط دي، اصلي خبرې همدغه. نو د هغې نه وروسته بس چې څونه خلک مسجد کې وو دا یو په بل پسې راغله، یو بل پسې راغله، ټولو د حضرت عثمان رضی الله عنه سره بیعت وکړه، اتفاقي بیعت وشو. د هغې نه وروسته حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په منبر باندې پورته شي او خپله لومړنۍ خطبه یې وفرمایله. په هغې کې څو شیانو ته اشاره وکړله. اول دا خبره وه چې د الله پاک نه ویره ساتئ. د ټولو نه مهم شی چې کوم یو دی هغه د الله پاک نه ویره او تقوا ده. ځکه دا داسې یو شی دی چې تقوا کله سړي کې پیدا شي نو هغه د دنیا او د آخرت ټول شیان مد نظر نشي. هغه بیا په هر کار کې هر کار چې کوي نو هغه اول ګوري چې دې کې څه شیان
خوبي ده او څه شیان پکې بدي ده د هغې تشخیص کوي بیا هغه کار کوي. بل دا دی چې تاسو پوهیږئ چې په دې وخت کې د موږ او تاسو مسلمانانو سره مال او شتمني او دارایی زیاته شوې ده. دا مال او دارایی چې دا فتنه ده، ځکه الله عز وجل فرمایي انما اموالکم و اولادکم فتنه، اولاد او مال د سړي دپاره د فتنې او د امتحان سبب ګرځي. نو ای خلکو تاسو د مال په فتنه کې ونه ویریږئ او د دنیا دا خوندونه، د دنیا دا مزې چرچې او د دنیا د ظاهري ښکلا د تاسو ونه غولئ، بلکې بیخي دې ته متوجه اوسئ چې آخرت کې چې کوم ژوند موږ ته انتخاب شوی، موږ ته ټاکلی شوی، د هغه د ګټلو او د هغه د لاسته راوړلو او کوي. او بیا ویل چې ګوره یو خبره ته کوم، بغیر د حدود الله نه چې الله پاک کوم حدود نافذ کړي دي او رالیږلي دي، د هغې نه غیر په نورو کارونو کې زه ستاسو سره نرمۍ خوی کوم. حدود الله کې به زه د چا سره نرمي نشم کولی، ځکه الله پاک حد دی او په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم هماسې عمل کړی دی، هغه هم نرمي نه ده کړې. نو زه د حدود الله په باره کې چا سره نرمي نشم کولی، خو په نورو کارونو کې زه د خلکو سره نرمي کول غواړم چې نرمي ورسره وشي، اسانتیا ورسره وشي. دا خطبه چې ختم شوی د نو وروسته نو دریم خلیفه حضرت سیدنا عثمان رضی الله عنه د امیر المؤمنین او د مسلمانانو د دریم خلیفه په حیث باندې انتخاب. حضرت عثمان رضی الله عنه د ټولو اولین کار دا وکړي چې د حضرت عمر فاروق په وخت کې چې څومره والیان موجود ټول په ځای پرېښود، هیڅ چا کې تغییر را نه وستو، ځکه حضرت عمر خو داسې یو عادل حکمران و چې د هغه په هغه کې هېڅ هغه نه و چې هغه د تبدیل او تغییر شي. هغه چې حضرت عمر چې کوم انتخاب دپاره دا مخکې درسو کې موږ ویلي دي چې حضرت عمر تاسو واورئ، بیا دا به چې واورئ نو تاسو ته بیا هلته کېږي چې هغه د یو والي او د یو مشر د انتخاب کې څومره دقت کول، څومره هغه بیا کول. نو ځکه چې څه انتخاب کړي همغه یې کړه. نو بیا څه وکړه حضرت عمر عثمان رضی الله عنه والیانو ته یو خط ولیکلو، خط ورته ولیکلو چې ټولو والیانو ته ولیکل چې تاسو چې په کوم ځای کې کار کوئ په همدغه ځای کې تاسو ځای په ځای یې، خو یو شی به مراد کوئ، کوم کارونه کوم وظیفې چې حضرت عمر فاروق تاسو ته در سپارلې وې همغه زموږ د ټولو په مشوره باندې هغه کارونه در سپارل شوي دي، همغه کارونه به په خپل ځای کوئ. خو زه یو خبره درته زیاتوم، هغه دا چې تاسو اصلا د عوامو خادمان یې، د عوامو خیرخواهان یې، د عوامو خدمتګاران یې، د هغوی به خدمت کوئ، د هغوی خیر به تاسو غواړئ، د هغوی دپاره به کار کوئ، نه د ځان دپاره. داسې ونه شي چې تاسو ځانونه داسې وګڼئ چې بس مال دارایي او دولت او دا د دې ګټلو ذریعه د خپل ولایت د خپله چوکۍ د مال ګټلو وسیله ونه ګرځوئ، بلکې د خلکو د خوبۍ او د خلکو د خیر او د خلکو د سوکالۍ دپاره کار وکړئ. او دا شی خیال ساتئ، کنی د قیامت په ورځ به تاسو بیا رسوا شئ، د قیامت په ورځ به تاسو نه الله پاک د ټولو شیانو پوښتنه کوي. نو ما تاسو خبردار کړئ، به دې خبره متوجه اوسئ. د والیانو ته په اوله ورځ باندې دا خطونه دستي ولیکل او ور ولیکل. دویم خط د فوج قومندانانو په اصطلاح سره مشران جنرالان چې کوم یو هغو ته خطونه ولیکل، هغوی ته ورته وویل چې تاسو د اسلامي نظام، اسلامي حکومت او د اسلامي امت ته پاسداران یې، ساتونکي تاسو همغه وظیفې اجرا کوئ چې کوم سیدنا عمر فاروق تاسو ته سپارلي دي، هغې کې څه لاندې باندې مه کوئ او کوشش وکئ چې د خلکو خیرخواهي غواړئ، خلکو باندې سختي ونه کوئ او د خپلو سرحداتو محافظت وکئ. او څوک چې دا نظام چپه کول غواړي، خرابول غواړي، هغې سره تاسو مقابله وکئ. دریم خط د بیت المال چارواکو ته ولېږلو، ما چې ویل چې وزارت مالیې په اصطلاح سره چې په مالي بخش کې کوم خلکو کار کولو، نو هغو ته خبر ولېږلو، خط یې ولیکلو چې تاسو ګوره د خراج راټولونکو، مالیاتو راټولونکو، مالی مسؤلانو، تاسو ته یو خبره زه کول غواړم، هغه دا چې تاسو د خپل منصب او د خپل وظیفه د مال د ګټلو وسیله ونه ګرځوئ، بلکې تاسو ټول شیان چې څونه په لاس درځي دا د خلکو په خیرخواهي کې، د خلکو په سوکالۍ کې، د خلکو په خیر کې تاسو دا هغه کوئ. بل دا کوم شی چې تاسو ته په لاس درځي دا د مسلمانانو امانت دی، دې به پوښتنه کېږي، دا به په آخرت کې سوال نه کېږي. نو تاسو د امانت وګڼئ او همداسې خیال وساتئ لکه څنګه چې د امانت خیال ساتئ، دا در سره امانت دی او په هغه
کارونه کې ولګوئ چې په کوم کارونه کې تاسو ته باقاعده د نظام د خوانه شیان درکړل شي، په دغه شیانو کې به کوئ. او څلورم خط یې د عام خلکو په نامه ټول هغوی ته ولیکلو چې عوام الناس په دې باندې هغه کړل چې تاسو تقوا اختیار کړئ، د الله نه ویره اختیار کړئ، همیشه د آخرت فکر کوئ، د دنیا د دې شیانو نه ځان لرې وساتئ. داسې نه چې د دنیا په خوندونو کې او په ښکلا کې او په دې شیانو کې تاسو اخته شئ او په فتنه کې اخته شئ، بالاخره دنیا هم خراب شي او آخرت هم خراب شي. نو دې ته عوام متوجه کړه. دا هغه خبرې وې چې حضرت سیدنا عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کې مد نظر مول چې د شیانو ته باید متوجه اوسئ. نو دا هغه شیان شو چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په خپل وخت کې دې ته متوجه وو. دې نه وروسته به خپل مالی نظام چې کوم یو خپل مالی نظام ته ځان ته طریقې جوړ کړي، ځان ته ورته دفتر جوړ کړي، ځان ته ورته راجستر جوړ کړي، د هر هغه لپاره خستلو ورکولو او بلکې د خلکو لپاره په خپل زمانه کې په خپل خلافت کې د خلکو لپاره تنخواګانې زیاتې کړي، ځکه مال زیات شلو تنخواګانې ټولو لپاره مقرر کړي. حتی داسې خلکو ته هغه مقرر کړي چې بل ځای کې تنخوا لرله هغې خلکو ته ورکړي. نو عام چې څومره خلک وه هغې ټولو ته باقاعده دوی مالي کومک، ځکه هغې وخت کې ښه پریمانه مال دومره ډېر و چې د هرې خوا نه به زښته ډېر راتلو. نو دا هغه د حضرت عثمان رضی الله عنه د خلافت د اولو ورځو خبره وه. د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې د جنګونو او د فتوحات او د جهاد صورتحال هم لږ اشاره ورته کوو چې کله چې حضرت عمر فاروق وفات شو، د حضرت عمر فاروق دبدبه او هیبت چې کوم یو په ټول هغه باندې پروت و چې دا کوم ځایونه کې روم امپراتوري او فارس امپراتوري امپراتوري خو یې ړنګه شوې وه، خو هغه یزګور چې کوم یو په اصطلاح سره امپراتوري یا شهنشاه هغه لا ژوندی و. د روم امپراتوري بیخي د شام او دونه علاقو نه شړلی او په خپل قسطنطنیه د اوس استانبول ښار دی دلته اوسېدلو. نو هغه هم دباو کړی و ټول. چې کله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حضرت عمر فاروق شهید شو او د ده اوازه ټول خلکو ته ورسېدله چې داسې عمر فاروق او خلیفه د مسلمانانو شو، امیر د مسلمانانو شو، هغه مړ شوی. نو بس خلکو لږ هغه شروع کړه چې هغه سړی خو هغسې و دا نوی خلیفه چې د حضرت عثمان مقرر شوی او دا نرم مزاجه سړی دی، حلیم او اردوبار او صابر سړی دی. نو بس او ټولو نه اول چې کوم یو دی د آذربایجان خلکو هغه وکړ بغاوت وکړ. اول نه د آذربایجان خلک راجګ شو او بغاوت وکړي. چې کله بغاوت وکړي حذیفه بن یمان رضی الله عنه سره دوی صلح کړې وه او په صلح کې څه هغه منلې وه جزیه چې دونه جزیه به موږ تاسو درکوو. نو بس تاسو هغه کوي. دلته په دې وخت کې چې کله دا کار وشولو چې د هغوی کله بغاوت وکړي هغه کوم والي چې کوم یو هلته مقرر و هغه د هغه په مقابل کې راجګ شو. چې راجګ شو بس دې وخت کې حضرت عثمان ته دا خبره راورسېدله چې د آذربایجان خلکو بغاوت کړی دی او هغه خراج او هغه چې ورکول هغې نه لاس هغه کړی چې دا نه ورکو او د مسلمانانو د والي هلته چې کوم یو مشر مقرر و هغه سره هم جنګ کړی او استراحه کړی هغه شروع شوی. نو دستي د کوفې والي ته ولید بن عقبه رضی الله تعالی عنه دته امر وکړي چې بس دوی په مقابل کې ته هغه وکړه. نو هغه سلمان بن ربیعه په نامه باندې سلمان بن ربیعی باهلی په نامه باندې ډېر تکړه مجاهد و. دته امر وکړي چې هله بس حرکت وکړه او هغه مخکې شو دی شاته ورپسې شو او بس ورغل. آذربایجان کې چې کوم خلکو بغاوت کړی و هغه خلک ټول سم کړه او صلح ته آماده کړه. نو آذربایجان چې مخکې د اسلامي هغه هیواد مملکت برخه وه بیرته دوی خلکو صلح وکړه په هغه باندې په جزیه او په هغه باندې چې مونږ یې بالکل درکو او بس مونږ هم د سره ملګري یو. دې نه بعد هلته ولید بن عقبه رضی الله تعالی عنه بس مخکې خلک ولېږل شاوخوا ته. اشعث بن قیس رضی الله تعالی عنه یو صحابي دی، دا د امام حسن رضی الله تعالی عنه خسر کېږي، وروسته به لور ورکړه ته دی خسر و. نو دی والي مقرر شو د آذربایجان. دې نه وروسته سلمان بن ربیعه چې کوم یو دی بیا دته څه پوج هغه ورکړه والي ورکړه ولید بن عقبه او ورته ویې چې ته وړاندې لاړ شه دا اوس چې ارمنستان دی ارمینیا په نامه باندې هغه وخت یادل دې ارمنیا ته ولګول ارمنیا هغه ونیوله او دیم د اسلامي حکومت او د اسلامي هغه سره یو ځای کړه. نو په د حضرت عثمان په وخت کې آذربایجان چې کوم بغاوت وکړي بغاوت هم ختم شو او بلکې ارمنستان چې کوم یو ارمنستان د منطقې هم فتح شوه او د دې نه وروسته د ارمنستان که خیالي اخواته د جورجستان او د دې سره ترکیه او د جورجستان او د هغه سره بحیره خزر چې کوم دې سره سرحدات سره تړلي. نو دې ځنه هغه وکړه
ته لاړو ام تر جورجیا او تر دغه ځینو قفقاز چې موږ تاسو ورته وایو د قفقاز تر علاقو پورې مسلمانان ورسېدل. یعنی دا و چې موږ تاسو قفقاز ته قویقاف وایي، د خلک قویقاف ورته وایي. دا قویقاف لاندې چې کوم منطقې وي دې طرف ته اخواته خو روسیه ده، د قویقاف اخواته قفقاز نه، دې خواته چې د جورجیا ده او دا منطقې وي، نو دوی بالکل د قفقاز د بیخونو ته او دې منطقو ته د حضرت عثمان رضی الله عنه ورکړه. نو خپل آذربایجان هم هغه شو بیا شو او دې نه خوا کې ارمنستان او د ارمنستان نه وړاندې چې د دریای خزر د بحیره خزر چې کوم پورته منطقې دي، دا موږ تاسو خزر به څوک پیژني کسپین، دا موږ تاسو نقشو کې یا کسپین یا بحیره خزر دا نوم دا دواړه یو دی، بحیره خزر یا بحیره کسپین ورته ویل کېږي چې یو خانه آذربایجان دی او پاس خانه روسیه هغه د هغې وخت کې دې خواته تنه ترکمنستان او قزاقستان او دا منطقې دا ایران دا ټول شپږ اووه مملکتو په منځ کې دا واقع دی، دې ته بحیره خزر یا بحیره کسپین ورته ویل کېږي. دې نه مسلمانان هم ورسېدل قویقاف تر بیخونو تر لمنو پورې دا منطقې ټولې کنټرول کړې. دلته د دې ځای نه وروسته دا یزګور چې کوم یو یزګور په ایران کې اوسېدلو، په ایران کې چې اوسېدلو د کوفې والي چې کوم یو عقبه بن ولید دی خبر شو چې داسې حالات راغلي دي، نو بس پوجونه پسې هغه کړه او د په دې وخت کې په کرمان کې اوسېدلو. یزګور مرکز چې و کرمان ښار نیولی و، کرمان مشهور ښار دی په ایران کې. دلته و چې دې ځای اسلامي لښکر د کوفې نه حرکت وکړي، نو بس د تېښته وکړله. چې کله تېښته وکړه لاړو هغه ته هغوی خلکو تر کرمانه پسې راغله، چې کرمانه پسې راغله د تښتېدلی و، نو دی لاړو خراسان ته. خراسان اصلا دغه اوس چې کوم یو موږ او تاسو افغانستان څه برخې د ایران څه برخې او د ترکمنستان څه برخې دا د خراسان په نامه په هغې وخت یادلې. اوس په ایران کې دا مشهد او دا منطقې چې کوم یو دي دې نه نیولې تر بره سره پورې تر ترکمنستانه پورې دا د ولایت خراسان ولایت په نامه اوس هم یادېږي. خراسان دی، بیا سیستان دی، بیا بلوچستان دی. دا داسې درې ولایتونه د خلیج فارس نه چې داسې را شروع شي، دلته اول بلوچستان راځي، بیا ورپسې سیستان راځي، سیستان پسې بیا خراسان راځي. دا درې وړه دا اوس ولایتونه شته، هر ولایت جدا ده. دا زیدان چې کوم دا په هغه کې دی په بلوچستان کې دی، او د هغې نه چې لږ وربر شي دا منطقه په سیستان کې دی. بیا بره منطقه چې دا کوم یو دی هغه سره موږ او تاسو اسلام قلعه او دا طرفونه چې راځي دا بیا په هغه کې راځي، خراسان په ولایت کې راځي او سیستان کې. نو دغه خراسان په هغې وخت کې اصلا و دا اوس ترکمنستان چې کوم یو دی نیشاپور او دا ځایونه اوس هم شته، دا ځایونه دی. نو دی وتښتېد ایسته نیشاپور ته لاړل، د هغه یزګور ایسته یې ځان خلاص کړ. دې نه وروسته بېرته هغه مسلمانان لښکر راغی، دا منطقې ټولې کنټرول کړې. بیا د کوفې والي چې کله خبر شو چې په ایران کې یزګور ګرځي او د خپل ځان دپاره لښکر یې هغه ټولوي او خلکو ته ورځي، نو د خپله د هغه والي چې و د کوفې، نو کوفې عبدالله بن عامر نومېدلو. عبدالله بن عامر چې کله خبر شو چې داسې یزګور دلته ژوندی ګرځي شاوخواته او خلک د مسلمانانو په خلاف راجګوي، چې دې ځای نه لښکر ځان سره واخیستو او داسې راسن ورغی هغه ته ورسېدل. ورته د کرمان او اصفهان او دې منطقې ته لاړلو. چې کله یزګور خبر شو چې دلته خو هغه نه کېږي، د هغې ځای نه باقاعده وتښتېد مروه دا اوس ترکمنستان بره برخه چې دا دې ځای ته وتښتېدلو. چې کله د هلته لاړو مسلمانان د همغه ځای کې قرار یې واړول چې دې ځای نه وتښتېدو د کرمان او اصفهان او دې منطقې نه، نو راسل لاړو مروې ته. چې کله مروې ته لاړو، په مروه کې هلته چې کوم یو مشران سرداران د خو امپراتوري او شاهنشاهي و، دا ټولې منطقې د تر کنټرول او اثر لاندې وي. چې هلته کله لاړو، هلته دوه سرداران د مروه، د مروه ډېر مهم ځای تېر شوی دی موږ په تاریخ بخاري کې، نو دلته دوه سرداران په دې ځای کې و. خو د دې دوه سردارانو په خپل منځونو کې سره وران و. دا نو 13 هجري کال دی. حضرت عثمان رضی الله په 40 کال په اوایلو کې اول ورځو کې بیخي په اول ورځ د محرم باندې حضرت عمر فاروق شهید شو، دفن شو په اول ورځ باندې. نو د سپیکر په فکس 40 کال د عثمان خلافت شروع شو. نو دا 13 پورې د شاوخواته د فتوحات او د کارونه روانو. په 13 کال کې د کوفې والي عبدالله بن عامر په نامه دی پسې لاړو. چالته لاړو، کله مروې ته ورسو، نو دوی بیرته راغله ځکه چې دا بیخي لرې دونه منطقې ته وتښتېدل چې هغې ځای کې دوی ضرورت هم نه ودونه. نو هلته چې کله لاړو مروې ته،
نو د خو ځای په ځای تېښته وه چې هلته بیا راجل کې بل ځای اخر چې مروې ته لاړ هلته 2 سردارانو په اصطلاح سره حکومت لرلو هغې ځای کې نو دا خو د دوی یو ولایت و د یزګور نو هغې خلکو هرکلی ورته وکړي او بس ځان سره وکړه چې بس همدلته اوسېږه خو د دې دواړو سردارانو مشرانو په منځ کې د مخکې را اختلافات موجود او یو بل په ضد یې کاروایي کوله نو چې کله یزګور ورغی یزګور ته د دې دواړو داسې فکر وکړي چې دلته شاهنشاه پروت یې نو مونږ هغه څوک څه کوي ځکه چې اوس کوم ځای کې چې مرکز او خپله صدر اعظم او وزیر اعظم او رئیس جمهور او د پوځ مشران اوسېږي نو هغه لاندې خلک څوک څه کوي بیا لاندې خلکو ته خو چا توجود نه وي ځکه چې دی خپلې او چې دوی نه وي دوی خو بیا ازادي نو ځکه دا دواړه خلک خفه وو چې دا بلا ویله دلته راغی دا خو یو خبره خو دا ده چې کیدای شي مسلمانان د ده په خلاف باندې کاروایي وکړي یو خو دا خطره وه دوی دا ریاست به د منځ لاړ شي دویمه خبره پکې دا وه چې د دوی خو خبره مفته شو نو هر سړي خو به د پاچا سره کتل او او شاهنشاه تېر شوی او د یو غټ خاندان چې 2 زره کاله حکومت کړی و نو دی خو غټ نوم لرلو یزګور خو بده بلا و د ټول ایران د امپراتورۍ چې نیمه دنیا په لاس کې و د امپراتور نو دلته چې راغی دا دواړه خفه شو خو دوی داسې وکړه چې کوشش وکړه چې د یزګور په همکارۍ باندې د بل مقابل راچپه کړي داسې یو توطیه جوړه کړل غوښتل چې دا یو د پاچا سره یو ځای چې دا بل پرې راچپه کړي نو دواړو د یو بل په خلاف باندې کاروایي شروع کړه یو بل په خلاف باندې دلته دا یو پاچا ته نږدې شو نو پاچا ما هلته مشکل لرلو چې د دواړو په منځ کې خدای هم پیدا چې دا دواړه په خپل منځونو کې سره هغه لري دښمني لري او حسد او کینه لري نو داسې نه چې نو دم چاره نه لرله د یو طرف چې لږ قوي و د همغه طرف سره د یو ځای شو چې کله یو ځای شو ورسره نو هغه وکړه په دې وخت کې چې کله دا یو د بل په خلاف سره یو ځای شو نو د جنگ هغه جوړ کړ پروګرام جوړ کړ چې دا بل مقابل جانب ختم کی نو چې ختم کی هغه خبر شو چې کله هغه خبر شو هغه د ترکانو نلته نږدې منطقه کې چې کوم ترکان اوسېدل د هغوی نه کومک وغوښتل ځکه دا ترکمنستان دا اوس ترکمنستان چې دغه ځای کې پروت و مروکن نو دلته د دې خلکو د محلي خلکو ترکان چې کوم یو د دې خلکو نه کومک وغوښتو پټ نو هغوی ترکان د دغه سړي سره یو ځای شو چې یو ځای شو بس جنگ شروع کړ چې کله جنگ شروع کړ نو په دغه ځای کې چې دا کوم ځای کې دا شاهنشاه اوسېدلو او د دغه ملګری سردار اوسېدلو نو د معاشره کې چې کله معاشره کې بس پاچا پوه شو بس په غم خو ککړ شي بس نو جامې بدلې کړې خپلې په اصطلاح سره څه شی به اغوستې ځان یې هغه کې بس دې ځای نه تېښته او منډې هغه ځای کې چې د مرغاب سیند دی مرغاب سیند موږ او تاسو په بادغیس کې په بادغیس کې دا مرغاب سیند چې رابهیږي هم داسې ځي بادغیس نه وځي د ترکمنستان علاقې او ترکمنستان مملکت ته د دې سیند نه پورې وتو د دې سیند نه چې پورې وتو دلته خو طبیعي خبره ده دا کوم سیند چې بهیدلو د دې په سیند باندې خلکو ژرندې جوړې کړې د ښایسته ډېر مزل وکړي خو 200 میله د په اصطلاح سره وتښتلو هلته چې لاړو نو تک کې تناو هېڅوک هم ورسره نه و ځکه دی ویرېدلو چې که زه په چاته به لاس ورکړم ما ته مشکل پیدا کوي نو همداسې تنها په تنها وتښتېدلو چې کله وتښتو نو دا کوم ځای کې چې د مرغاب په سیند باندې خلکو هغه جوړه کړې وه څه بله ورته ژرنده اسیا نو په دې کې بس ننوتو د اسیا د ژرندې چې کله نوتو نو هلته ژرندګړی و ژرندګړي چې دا سړی ولیدو چې ګوري چې ظاهره خو یو څه ښکارېږي خو لاندې چې کوم جامې اغوستې ډېر قیمتي جامې دی په لاسونو باندې هغه ګوتې چې دی او دا دی او غاړه کې چې کوم فیصله سره غاړه کوي او حتی تاج دا شیان یې پټ کړي وو هغه کړي وو نو دا شیان چې ټول ولیده بس پوه شو چې سړی خو غټ سړی دی نو یزګور نه یې پوښتنه چې ته څوک یې ورته چې مسافر سړی یم بس دلته بدریش په کوم بې د نظم نو دلته چې دی پاتې شو نو امام ابن جریر طبري رحمت الله علیه روایت راخستی دی چې د ژرندګړي ورته ډوډۍ راوړه ډوډۍ چې راوړه ډوډۍ وخوړله او د هغې نه وروسته د ژرندګړي سره دا یو شپه یو ورځ پاتې شو نو د ژرندګړي دې ته ورته ویل چې ما ته که څه شی راکړې پیسې مې سې راکړې څه سودا مودا به زه د بازار ته ورشم بازار کې به سودا ځان ته واخلم ته به هم خورې زه به هم خورم دواړه به یو ځای دلته سره هغه کوو نو هغه یو کړه موږ یو بنګړی دی یو کړه دا کړه داسې غټ شی چې زنانه یې اغوندي تاسو خیال یو نري بنګړی نه چې ډبل یې هغې ته کړه ویل کېږي د سرو زرو د سپینو زرو دې شیان دي نو د پاچا سره خو دا شیان و ځان سره هغه راوړي وو په دې خلاص سره په کلتو جبونو کې نو چې ورته هغه کړی او کړه یې ورکړه چې په دې کړه کې د سرو زرو کړه وه او غمي پکې وه نه خو ډېره قیمتي کړه وه چې ده ورکړه خو هغه ژرندګړي بیچاره کړه ماړه څه کوله څه به ولې هغه ورته وایي چې نه دا شی ما په کار نه دی دا زه څه کوم
هغه ته خو قیمت نه مونه چې دا څومره قیمت شي، دا خو د زرګونو درهم شي. هغه ورته چې ماته درهم راکړه زه بازار ته ځم او په دې باندې چې اخلم. نو هغه ورته چې ما سره خو درهم شي نشته. خو ژرندګړی پوه شو چې سړی خو ډېر مالدار سړی دی، چې هر څوک دی نور هېڅ نه پېژنده چې دا پاچا دی که پاچا نه، وایي چې ښه مالدار غټه بلا ده او ډېر شیان ورسره دي. نو داسې وکړه چې بس چې ده دا خبر وکړه، نو ژرندګړی دی پاچا ته جزګر ته بس چاپلوسي شروع کړه، خوراک راوړه، ډوډۍ راوړه چې څه به هلته و هغې ورته راوړه، ورته کېښوه. بس دی ډوډۍ وډۍ چې ښه خوړه، یوه شپه ورځ ښه ورسره تېره کړه. نو بس دی چې ډوډۍ وډۍ نوشجان کړه، بس ایسته سر یې کېښو ویده شو. چې کله ویده شو بس ده هغه راواخیستلو، تبرګی راواخیستلو. نو تبرګی خو طبیعي خبره ده په ژرنده کې و چې لرګي مرګي دا شیان په ماتول. نو چې هغه یې په دې سر یې وویلو، دا سر یې دوه نیمه شو، به سر یې ترېنه غوڅ کړ، سر یې ترېنه غوڅ کړ. نو چې څه د ده سره و کړې مړې بنګړي منګړي په جبو کې څه شیان دا ټول شیان بس راواخیسته او بس هغه یې کړه. بس نو څه یې وکړه چې اوس دا سړی خو خامخا یې دپسې به شاته خلک راځي. نو داسې یې وکړه چې سر یې ترېنه غوڅ کړ، سر یې ځان سره کېښولو هغه کې، او دا نور بدن یې چې کوم دا بدن یې د ګېډه وڅېرل او نن یې شیان پکې ورننسته چې ښه دروند شي. چې ښه دروند شي نو بس د سیند ته وروغورځولې لاندې. چې سیند ته لاندې وروغورځول همغه ځای کې دی ډوب شو. ځکه که همداسې وی مړی معمولا د اوبو په سر باندې ګرځي، خو د دونه شیان په دې ګېډه په دې شیان کې ورته ونښلول، کلک یې کړه ورسره چې بس هلته ډوب شو، همغه ځای کې کښته شو. دا خبره شوه. دلته دا شیان میان وواخیسته او چې دا څه دی د سره، او بس دې ځای نه وتښتېد. ژرنده همداسې خالي پرېښوله. چې ژرنده یې خالي پرېښوه، دلته چې ده پسې شاته کوم کسان و هغوی راورسېده. چې راورسېده دا پل یې پسې واخیستو چې د ژرندې ته راوخیستو، ګوري چې ژرنده کې وینې هغه پراته دي او نه زګور شته او نه سړی شته او نه ژرندګړی شته، ټول تښتلي. بس د ژرندګړي پسې روان شو اخر یې پیدا کړ. یو روایت دا دی. دویم روایت دا هم امام طبري رحمت الله علیه راخیسته دی چې نه خلک چې کله راورسېده نو ژرندګړی په دې ژرنده کې و چې بس دی وژلی و او اوبو ته یې غورځولی و. نو هغوی بس دی راواخیست سره د ټول خاندان، دا ژرندګړی سره د ټولو خاندان یې مړ. درېیم روایت هم ابن جریر طبري رحمت الله علیه راخیستی دی چې ویلی چې کله دا یزګور د ژرندګړي مړ کولو، دا روایت هم دی چې دا ژرندګړي چې کله د باندې هغه وکړو نو دا راویښ شو. نو چې راویښ شو نو ورته چې ګوره ژرندګړی داسې وکړه چې ما مه مړ کوه، ځکه د موږ په کتابونو کې دا خبره لیکلی شوې ده چې هر څوک پاچا مړ کړي د هغه ټول خاندان به په اور باندې سوځولی کېږي. نو دا کار ته مه کوه. بس هغه ورته وایي چې بس نه کېږي، همداسې دا تا به وژنو. بیا ورته وایي چې داسې وکړه خیر دی، که ما ته نه پرېږدې دا څه چې ما سره دي دا ټول یې تا شو، ته خو د ډېر شیان په خاطر ما مړ کوې، نور خو ما سره تا خو ما سره دښمني نشته، نه ما تا سره دښمني شته، یو ژرندګړی سړی. نو داسې وکړه چې ما تسلیم کړه د ترکانو ته، هغه خلک چې هغه ترکان د دې بل سردار سره کومک کړی و دغو ته مې تسلیم کړه، هغوی ما سره بیا هغه نه کوي، پاچا څوک نه وژني. او که داسې وایي چې نه ته انعام غواړې نو بیا داسې وکړه دا ما شیان ټول دام ستا او ما ویسه عربانو ته مې تسلیم کړه، مسلمانانو ته. نو هغوی د داسې خلکو لکه ما غوندې شان چې هغوی ډېر احترام او قدر باندې ساتي، ما بیخي نه مړ کوي. نو ژرندګړي خبره ونه منله، سیسته مړ کړه. نو بیا چې کله هغه ملګري راغله نو بیا دی هغه کې دا یو خبره شوه. دا خو دلته هغه شو. یو خبره تاریخونو سیرت کتابونو او تاریخونو راخیستې ده چې وایي دلته د دې یزګور کوم نیکه چې و دا شهریار په نامه کې دی، تاسو کتابونو کې لوی شهریار ډیر مشهور پاچا په دوی کې تیر شوی. د مور شیرین نومېدلی دی شهریار. د شهریار مور شیرین چې وه دا عیسایي وه. نو عیسایان چې کله د مروي عیسایان خبر شو چې د شیرین لمسی دا یزګور مړ شوی دی، مسلمانانو مړ کړی دی، مسلمانانو څه مړ کړی؟ ژرندګړي مړ کړی و، ده خو نه مړ کړی. خو نو وی ویلې چې دا خو شیرین خو زموږ د مذهب ښځه وه او عیسایي وه، نو د هغې د احترام په خاطر باندې باید د دې دا زو لمسی چې کوم دا باید موږ او تاسو ښخ کړو، د دې لپاره خاص انتظام ونیسو. نو په کومه کلیسا کې چې د دوی کلیسا و، کلیسا کې د دوی کومه مقبره او ادیره وه، نو په هغې کې د هغه ته یزګور ته قبر وایستلو، بیا پسې لاړه او هغه ځای کې چې د مړی پروت و هغه مړی یې راوړلو، بس د ادیره کې همدغه د مقبره کې چې دا کوم ځای د مسیحیانو مقبره و دې ځای کې ښخ کړه او دلته قبر به جوړ کړه، بیا مقبره یې بنده کړه، بس قلف یې ور واچولو چې څوک یې هغه نه کړي. نو ده وایي چې په مروه کې خو خپله په مروه کې د هغه یزګور قبر هملته دی، په کومه کلیسا کې چې په کوم ځای کې عیسایان اوسېدل په دې ځای کې د قبر و.
نو دا په 13 کال باندې د مکمل دا کیسه خلاص شوله. یزګور ختم شو، امپراتوري خو د حضرت عمر په وخت کې ختم شوه، خو د هم ختم شو. د ختمېدو سره ایران کې بس حالات سره روغ شو، ځکه چې دې وخت کې یو 13 کال کې عبدالله بن عامر د بصرې کوم والی چې و بس د پوج کشي وکړه. وایي چې دته یو سړی راغی احنف بن قیس په نامه باندې، یو څوک راغی ورته او د ورته ویل چې دا ستا دشمنان چې دي د تاسو په خلاف باندې خلک راجمعي او تاسو په خلاف باندې کاروایی کوي، نو کته د څه وکړي چې د خلکو په خلاف باندې کاروایی شروع کړي. نو ورته سید دته پوج ورکې روان شو. بس د بصرې نه چې را شروع شو راغله د خراسان منطقه، د خراسان منطقه کې خراسان به هرات د منطقه ونه دین هم د روان شو بر مخ په غبانې بادغیس باندې بادغیس ونه دغه نو ورسته فاریاب ونه فاریاب نو ورسته هم د جوزجان هم د تعلقان د پورته لاړ ام تر بدخشان پرې د منطقې ټوله ونولې. بیا بل اخر دې ځن لاړ بلخ ته. دا بلخ دا خو غټ منطقه چې کوم یو د هغه وخت کې د بلخ ځان ته حکومت او نظام د نور خطر ولایتونه واړه واړه سردارانو خو د بلخ منطقه چې کوم یو د غټه باچي او غټه هغه ودې تر دلته جنگ شروع کړي. چې جنگ شروع کړي بس خلک ایسته تسلیم شو. نو د بلخ خلکو بیا د مسلمانانو سره صلح وکړه او خراج او جزیه عمر له مسلمانانو ته خراج او جزیه ورکوله. نو حنف بن قیس د هرات او د دې ټول منطقو چې کوم یو د اصلي یعنی د جنگ قومندان امدا خو والی چې وو عبدالله بن عامر او خلیفہ چې وو هغه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ. دا منطقې ټولې ونیول شوې، دا منطقې ټولې د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې تر بلخ تر د منطقو پورې دا منطقه ټوله مکمله د خلکو ونیول ټوله خلاص کړه. دې نه وروسته موږ تاسو افغانستان ته د هرات نه وروسته د قندهار په د لارو باندې غور منطقو باندې زابل او دا منطقې باندې زابل نه غزنی او غزنی نه بل اخر کابل. خپل کابل تم د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کې عبدالرحمن بن سموره رضی الله تعالی عنہ صحابي وو، د راغه او دلته دا منطقه چې دا ول کابل دیوال ورته دلته زنبیل شاه ورتبیل شاه او زمبورک شاه دا بچیان و دي دوی هغه. نو دوی چې کله دلته راورسېدل نو دا اوس کابل دیوال چې جوړ شوی دا اصل د مسلمانانو په مقابل کې دوی دفاعي خط جوړ کړی وو. ورسته به دا منطقه ونیول شوې. که تاسو خیال دلته د شهدای صالحین په نامه باندې یو مقبره په کابل کې شته چې په دې کې صحابه کرام ښخ شوي شهدای صالحین کې تمیم الداری رحمت الله علیه تمیم انصاری چې دلته دی ورته وایي دغه قبر هم شته. نو دا همغه صحابه کرام دي شهدای صالحین چې کوم یو په دې جنګونو کې دلته راغلي وو او دلته شهیدان شوي دي. نو ځکه دا منطقه د شهدای صالحین چې د اصلا صحابه کرام دلته ښخ شوي دوی راغلي وو د حضرت عثمان رضی. نو کابل غزنی قندهار دا منطقې چې د شوي دا منطقې هغه وخت خو واړه منطقې به وي د شي غټ کولکه چې وستي ځان ته خارونه ولایتونه هغه وخت نو دا منطقې به ټول سره فتح شوي. د دې حضرت عثمان په وخت کې غالبا لیکي چې 13 کال په شاوخوا کې یو ځل د روم امپراتورۍ چې کله د یزګور نه داخله خبر شو غشور نو د روم امپراتور غوښتل چې په مسلمانانو باندې حمله وکړي د حضرت عثمان رضی الله په وخت کې او دا شام منطقې چې دوی د لاس ورکړي برته ونسی. د حضرت عثمان په وخت کې د روم امپراتور د هرقل غوښتل چې دا منطقې د مسلمانانو نه ونسی. نو ځکه دم د هغه په خلاف باندې کاروایی شروع کړه د مسلمانانو په خلاف. چې کله دا کارو شو حضرت عثمان حضرت معاویه رضی الله عنه چې د ټول شام والی وو، کمل د ټول شام اقتدار والی من د فلسطین او شام او د ټول منطقه هغه د سره ولایت د سره. هغه چې کله خبر شو چې روم امپراتور غواړي چې په هغه باندې حمله وکړي په شام او په دې منطقه باندې حمله وکړي نو د دستی دلته خپل فوج تیار کړ. محمد بن مسلمه په نامه باندې سړی و دی ورته هغه کې مشر کې چې ته دلته ځي حبیب بن مسلمه وخی. حبیب بن مسلمه چې کوم یو دی ورته تعین کړي د فوج او دا قومندان د فوج هم دی. دلته حضرت معاویه حضرت عثمان رضی الله عنه ته خبر ولېږلو چې دغه سي د روم امپراتور غټي لښکرې برابر کړي او په شام باندې په جزیره باندې جزیره د ترکیه تقریبا جنوب شرق برخه د جزیره و دیار بکر دا ولایتونه پکې دي شپږو ولایت دي او د کردستان هم په دغه ساحه کې ده. د کردستان او د شام په منځ کې چې کوم منطقه ده د ته ویل کېږي جزیره یا دیار بکر. د دې ځای دلته دا خلک غواړي چې دا منطقې ټولې ونسی. نو که تاسو موږ سره د کومک هغه کولی شئ نو هغه دستي هغه ته خبر ولېږلو د کوفې والي ته چې کوفې والي ته ولیکل چې ته به ارڅونه زر کېدای شي نو فوج له 8,000 تر 9,000 کسان برابر که او دا ولېږه
د جزیرې برخه ده چې هلته دی هغه حبیب بن مسلمه سره یو ځای شي او د روم د امپراتورۍ مقاومت وکړي. دلته چې کله بصرې ته دا خبره ورسېدله نو هغه والي دستي دا خلک راټول کړل. ولید بن عقبه هغه دا سلمان بن ربیعه باهلي چې کوم یو سلمان بن ربیعه د تعین کې او دته 8000 کسان ورکړه ورته ویل چې ځان برسوي جزیرې ته کله ورسېد دلته په پوښتنه کوي چې حبیب مسلمه په کوم ځای کې دی. نو چې کله دی ورسېد پوښتنه وکړه چې حبیب بن مسلمه د هغه د شام برنۍ ساحه کې چې کوم یو د روم د امپراتورۍ سره دا اوس ترکیه چې ده دغه ځای ته دلته چې کله ورسېد په دې ځای کې دواړه سره یو ځای شول سلمان بن ربیعه او حبیب بن مسلمه دواړه نو دومره تکړه قومندانانو په اسلامي تاریخ کې ډېر تکړه کسان تیر شوي نو دواړه چې سره یو ځای شوي د سرم کسان وغه سرم کسانو بس روم امپراتورۍ په خلاف عملیات وکړه او د هغوی لښکر د باقاعده شکست ورکړ او ډېر زیات بندیان او مالونه او غنیمتونه دا شیان ونیول ټول هغه کړه. دا منطقه ته نه بیخي صفا کړه. دا منطقه ټوله مکمله د دوی نه خلاصه شوه او دا منطقه مکمله ونیوله. یعنې د شرقي طرف چې کوم یو د شام او د شرق طرف چې کوم یو منطقه وي دا ټول د مسلمانانو په کنټرول کې راغلي او د دې نه وروسته بیا په شام او په دې منطقو کې چې کوم یو کاروایی حضرت عثمان رضی الله په وخت کې شوې ده د قبرس نیول او د افریقا نیول. ان شاء الله هغه درس به په بل کې ورکو. اوس دی موږ او تاسو همدونه درس چې دا اوس وشو همدونه بس دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.